تاسو په ټریډ کې خپاته شي ها او مارکیټ خلاص دوشنبه خلاصيږي مارکیټ. اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. په لاس درس کې موږ فبناچي ریټریسمنټ ټول پاک باندې وغږیدلو. نن راځو په یو نوی کانسپټ باندې غږیږو چې هغه ته سوي هغه ته نن چې کوم کانسپټ باندې موږ غږیږو هغه ته وایي inefficiency okay or inefficiency or fair value gap and efficiency. okay نمنګ په دې کانسپټ باندې غږیږو چې fair value gap سمانا او efficiency سمانا inefficiency سمانا. ٹھیک ده موږ یو اصطلاح بل لرو gap ورته یو ښه مارکیټ ځان سره مختلف قسم gap لري فاصله لري. مارکیټ هڅه کوي چې هغه فاصله ختمه کړي یعنی مارکیټ هیڅ په ځان کې خلا نه پرېږدي. دا د مارکیټ اصول دي خصوصا په دې مارکیټ کې چې دوی هیڅ خلا نه پرېږدي تعادل ساتي. دوی مارکیټ تر اخره تعادل ساتي که بایران په پاور کې وي که سلران په پاور کې وي. یو وخت کې څنګه کوي تعادل ته ځان راولي تعادل کچه ثابت ساتي دا مارکیټ. دلته بعض وخت موږ سره ګیپ جوړیږي. ګیپ خپل هم خالی نکات په مارکیټ کې دي. مارکیټ چون په کینډل کې ځان ته خالی ځای نه پریدي نو بعض وخت داسې وي چې موږ سره بعض ګیپ وي چې هغه د اوپننګ ګیپ موږ وایو. مارکیټ چې کله سٹارټ کیږي یو ګیپ جوړي یو امبیلنس موجود اوسېږي. امبیلنس معنا چې د مساوات موجود اوسېږي. هلته معلوم نه چې بایران دي که سلران دي د یو شړک وشي مطلب چې ګوري مارکیټ بایران اغستی وي نو مارکیټ د خپل پرایس نه یو ګیپ پریدي. کوم ځای کې چې پرایس وي هغه چې مارکیټ جمپ وي منځ کې خالي ځای پاتې شي. مارکیټ کوشش کوي دا خالي ځای به د ډکه یو وخت نو ګیپ عموما مارکیټ ځان سره نه پریدي. د ګیپ ډول نه موږ سره تقریبا 3 قسمه ګیپ دي. یو فیر ویلیو ګیپ دا بل اوپننګ ګیپ دا یو بل ګیپ هم د چې هغه معنی ذهن نه وتلی ده خدا دواړه ډېر زیات مهم دي. دا اوپننګ ګیپ او فیر ویلیو ګیپ دا څنګه دا مارکیټ کې ډېر زیات رول لوبوي چې هر کله مارکیټ ګوره موږ وګورو که اوپننګ ګیپ څنګه اوسېږي چې کله مثال دا مارکیټ بند شوی دلته صحیح ده تاسو دلته وګورئ مارکیټ دلته کلوز شوی ده ښه فرض کې مارکیټ دلته کلوز ده. کله چې مارکیټ اوپننګ کېږي دې ځای نه اوپن شي له دې ځای نه اوپن شي داسې تاسو مارکیټ کې وړې داسې ګیپ تاسو وګورئ ښه داسې مارکیټ کې څومره ګیپ پاتې شول ته که نه یو جمپ سره وایي بایران اکټیف شوي اوسېږي دغې ساحې ته ګیپ ویل کېږي. دې ساحې ته چې ویل کېږي ګیپ ویل کېږي. مارکیټ چې هر کله وي دا ځای ډکوي دا ځای ستا لپاره بیسټ انټري پوینټ ده. ته کولی شې هلته انټري وکړي که بره تللی وي بای انټري کولی شي که ښکته تللی وي سل انټري کولی شي. نو همدغه زون موږ څنګه کوو همدغه زون موږ به داسې مارک کوو په دې شکل باندې. بیا له چې هر کله پرایس دلته راځي بره بیا ځي دا به انټري پوینټ ستا شي. چې څنګه به شي دا ستا لپاره یو ښه انټري پوینټ جوړېدلی شي. مارکیټ چې بیا دې ساحې ته راځي څنګه به کېږي بیا به راځي. دا یو ګیپ ده ښه دې ته اوپننګ ګیپ وایي. څه ورته وایي دا د اوپننګ ګیپ ده دا اوپننګ ګیپ ده. کوم کنسپټ چې موږ اوس وایو هغې ته فیر ویلیو ګیپ وایي. څه ورته وایي هغې ته موږ چې کوم کنسپټ وایو هغه موږ سره د فیر ویلیو ګیپ په نوم باندې ده. فیر ویلیو ګیپ څنګه وي فیر ویلیو ګیپ عموما موږ سره د کینډل ترمنځ کریټ کېږي. څه کېږي د کینډل ترمنځ نو موږ سره فیر ویلیو ګیپ څنګه وي. فیر ویلیو ګیپ موږ سره عموما په کینډل کې
جوړیږي. څه وخت منځته واقع کېږي چې کله مارکیټ ته سمارټ منی انټر شي. هر کله چې مارکیټ ته غټ بگ انسټیټیوشنز داخل شي، بگ پلیئرز داخل شي، مارکیټ کې نو مساوات منځته راځي. څه مطلب څنګه چې هغه داخل شي بس مارکیټ ته پمپ ورکړي. مارکیټ ته چې پمپ ورکړي نو هغه د سیلرانو او د بایرانو ترمنځ تعادل څنګه کړي، ختم کړي او مکمل واک په لاس کې واخلي. چې مکمل واک په لاس کې اخلي په دې وخت مارکیټ کې یو ګیپ منځته راځي، امبیلنس منځته راځي، نامساوات منځته راځي. نو دغه ګیپ ته موږ به څه وایو، فیر ویلیو ګیپ ورته وایو. ښه چې هغه د کینډل ترمنځ کریټ شي. یو خو هغه خالصه حواله هغه اوپننګ ګیپ ده، یو د کینډل ترمنځ خپله فاصله ده چې هغې ته موږ فیر ویلیو ګیپ یا انفیشنسي ورته وایو، یا امبیلنس هم ویل کېږي ورته. ښه دا ټول نومونه دي. امبیلنس هم ویل کېږي ورته، امبیلنس هم ورته وایي، انفیشنسي هم ورته وایي، فیر ویلیو ګیپ هم ورته وایي، او افیشنسي او بل اصطلاح ده هم موږ وایو. اوس ګورئ کله چې مارکیټ ته سمارټ منی انټر شي، مثال یو ټیم کې مارکیټ داسې روان وي چې هغه ډایرکشن ډېر کمزوری اوسېږي. ټیک ده، ډایرکشن څنګه وي، ډېر زیات کمزوری اوسېږي. یو دم مارکیټ ته ګورئ داسې سمارټ منی انټر شي ورته، عموما 3 کینډل اوسېږي. ښه عموما څنګه وي، 3 کینډل اوسېږي. تاسو وګورئ دلته موږ سره په دغه 3 کینډلو کې یو ګیپ موجود ده، خالی ځای پکې موجود ده. ټیک ده، که تاسو وګورئ له دې ساحې نه وګورئ او بل چې ده له دې ساحې نه منځ کې ګیپ شته که نه. ګوره دا کینډل او دې کینډل ترمنځ ګوره دا نیم کینډل خو دې وخوړه، دا نیم کینډل دې وخوړه، منځ کې چې شو، منځ کې فاصله پاتې ده. دغې فاصلې ته چې وایي فیر ویلیو ګیپ ورته وایي، یا اف وی جي ورته وایي. څه ورته وایي، اف وی جي ورته وایي. دې له څه وایي، اف وی جي، فیر ویلیو ګیپ دغه ساحې ته وایي. ښه مارکیټ شی کوي، مارکیټ کوشش کوي چې راشي بېرته همدا ساحه څنګه کړي، ډکه کړي او هغې نه بعد بره لاړ شي. دا زون حتما مارکیټ ټیسټ کوي، یو ځل بیا ټیسټ کوي او هغې نه بعد بیا بره ځي. ځکه پرایس خو هلته نشته اوس که نه پرایس بره تللی او دا زون د تش پاتې شوی ده. دغې ته فیر ویلیو ګیپ ویل کېږي. اوس دغه ګیپ موږ سره په 2 قسمه باندې ده، یو ته بلش اف وی جی وای او بل ته بیرش اف وی جی ورته وای. بلش په بلش حالت کې منځته راځي او بیرش په بیرش حالت کې منځته راځي. چې کله بلش واقع کېږي موږ لپاره د بای انټري چانس مارکیټ کې لاسته راځي، او چې کله بیرش واقع کېږي که موږ چې د انټري لاسته وتلی وي دا موږ لپاره منحیز سپورټ کار کوي. ٹھیک ده، نو بلش کار شي کې موږ سره بلش موږ سره منحیز د function as support ده. ښه بلش چې کوم ده دا بلش د سپورټ فنکشن اجرا کوي موږ سره بیا. او بیرش څنګه وي، بیرش موږ سره functions as resistance. صحیح ده، دا موږ سره د resistance رول ادا کوي. انډرسټینډ، په دې مفهوم پوه شولئ چې کله فیر ویلیو ګیپ مارکیټ ته راغی او تا نه انټري چانس په سپورټ کې مس شوی و، تا سپورټ کې چانس د لاسه ورکړی و، مارکیټ بره و. چې کله مارکیټ بره اوسېږي نو ته کولی شي چې فیر ویلیو ګیپ نه استفاده وکړي. اوس دا وګورئ دا موږ سره بلش ده. ښه دا چې دا موږ سره بلش ده. مارکیټ که ځي بېرته راځي، مارکیټ به څنګه کوي، مارکیټ داسې فنکشن اجرا کوي. وس کوله
پر لاړو مارکیټ مثال شاید نور هم مخکې لاړ شي بیرته مارکیټ راغورځېږي داسې مطلب دا هم درې زون لري ښه فیر ویلو ګیپ درې زون لري یو ټاپ ته یو میډل دی او لاس ته تقریبا د خپل خپل نومونه لري مطلب د سنټر مطلب څه کانسیکوینټ کانکروچ ویل کېږي او څه جاجبه ټف ټف نومونه یې دي د میډل سنټرل پوینټ شی وایي کانسیکوینټ کانکروچ دا به ډېر زیات مشهور اوسېږي مثال ټریډ لپاره یو دا ټاپ دا چې کله راځي دغه ټاپ ټچ کوي بیرته به راځي اپځي بل څنګه کوي له دې نه پرایس راغورځېږي میډل ټچ کوي څه کوي میډل ټچ کوي او بیا پورته ځي داسې هم کېدلی شي چې له دې نه پرایس راوغورځېږي مستقیم ډاون څنګه کوي مکمل مارکیټ اوخري ځان سره دا فیر ویلو ګیپ مکمل ډک کی مکمل ډک کی هغې نه بعد بیرته مارکیټ به راځي ټول ویلیټ ده ښه ټول ویلیټ ده خبر دا شي د مثال چې موږ به انټري کوم ځای نه کوو تاسو چې دلته انټري کوئ تاسو به ټاپ نه انټري کوئ تاسو به همدغه چې کوم ځای کې فیر ویلو ګیپ جوړ شوی وي له ټاپ نه تاسو انټري وکړئ او لاندې کېږئ داسې اصل به د فیر ویلو ګیپ لاندې تاسو کوئ ټیک ده د سیف انټري لپاره بل څنګه ده بل داسې ته منتظر پاتې شي ته باید منتظر پاتې شي چې مارکیټ راشي او دلته چې وښایي دلته ریاکشن وښایي چې په دې هر ځای کې کلوز شو کینډل دا په یو کینډل سره ټیسټ کوي ښه ډبل کینډل دا نه جوړېږي که چېرته یو کینډل له دې نه پورته شو بس همدا انټري ده که یو کینډل په میډل کې کلوز شو میډل انټري ده که یو کینډل لاندې چې راځي که نه لاندې مکمل ځان سره اخلي دا مکمل ګیپ ډکوي چې مکمل ګیپ ډکي بیا ویک پرېږدي څه پرېږدي بیا دلته بیا ویک تاسو سره پرېږدي داسې ګوره دا مکمل ډکوي داسې ګورې دلته یو ویک تاته درکوي بیا ښه دا لاندې چې وخوري که نه دا ستا سره یو ویک درکوي درته نو چې تا وکته چې په فیر ویلو ګیپ کې بیرته د فیر ویلو ګیپ په ساحه کې بیرته کینډل کلوز شو بس ته به انټري وکړي صحیح ده په همدې زون کې چې کلوز شو ستا انټري پوینټ ده یو دا خبره ده ګاټ اټ درې خبرې دي یا کینډل دلته کلوز کېږي یا میډل کې کلوز کېږي یا راځي مکمل ګیپ ډکوي بیرته کینډل چې څه کوي بیرته کینډل د ویک سره د فیر ویلو ګیپ په ساحه کې کلوز کیږي ٹھیک شو دا چې شو دا موږ د فیر ویلو ګیپ د انټري خبر ده د بولش لپاره خو نورمال کته چې په لیمټ باندې ټریډ کې نو لیمټ لپاره ستا ټریډ څنګه اوسېږي باید فیر ویلو ګیپ هم د ټاپ سره ستا باید لیمټ اوسېږي او ایسل دی یو سوشل پیپسا باید څنګه وي د باټم نه ښکته اوسېږي ولې ښکته اوسېږي ولی ځکه تاسو ته ما ویلې چې د فل ټچ کولو چانس زیات دلته درې قسمه پرایس کلوزیږي دلته یو سر کې میډل کې او لاس کې یعنی یا مطلب مغه سر ټچ کوي میډل ته راځي او لاس مکمل ډکوي بیرته ګیپ نو په دې خاطر سایسل باید څنګه وي یو اندازه لاندې باید اوسېږي شل پیپسه باید د دې زون نه ښکته اوسېږي چې لیمټ ټریډ کوي او که لیمټ نه ټریډ کې بس کینې ورته بیا به کینې ورته او به ګورې چې کینډل کوم هلته کلوز کېږي ټیک شو هماغه وروستی کینډل به وګورې چې کوم هلته کلوز شو ستا انټري پوینټ به شي دا موږ سره چې شو دا موږ سره د بلش فیر ویلو ګیپ خبر ده بیرش څنګه وي بیرش کې موږ سره په بیرش مارکیټ کې انټري پلان کېدلی شي موږ سره مثال موږ سره مارکیټ ډاون روان ده دا کوچنی هم کېدلی شي ښه فرض نه مثلا چې غټ اوسېږي فقط ګیپ خبر ده لاس هم ته ګورئ
دا دومره شو ویک ورته او دا هم له کافي اندازه ویک لري. ستا وګورئ تاسو دلته که موږ ګیپ معلومه و بیا زه تاسو ته ښایم چې مثال ګیپ کوم سایه نه راځي. ښه اوس ګورئ که دې زون نه وګورو دا ساحه ده او که دې زون نه وګورو دا ساحه ده. ټیک ده منځ کې ګیپ شته که نه همدغه ګیپ چې ده موږ سره همدا موږ سره فیر ویلیو ګیپ شو دا فرق نه کې 400 ګیپ پیپسو صحیح ده. دا مارکیټ په ډیپینډ کوي مارکیټ په ډیپینډ کوي خو ته که ټریډ کوي نو ستا ایسل باید دې نه لاندې اوسېږي ولا که ایسل خدای وکړي 200 پیپس راغی که 1.5 پیپس راغی که 100 پیپس راغی که 80 پیپس راغی 400 پیپس راغی صحیح ده. ته به ته همیشه په یو سټیک رول باندې ټریډ نشي کولی. ګوره که ته غواړې مثال چې ټریډ وکړي نو کله کله ستا ایسل په غټ هم راځي. اوس که دلته موږ ایسل کړو که نه دا اوس شو موږ سره دا موږ سره اف وی جي شو که نه اف وی جي شو. اوس ګوره اوس که زه ټریډ کوم نو زما ایسل باید څومره وي زما ایسل باید انټري پوینټ دغه ځای اوسېږي که نه ټچ پوینټ صحیح ده لومړی ټچ پوینټ ها زما ایسل 40 پیپس راغی. ګوره مثال 40 واحد راغی ټي پي باید څومره راشي دلته ټي پي 2 چند راځي. ښه یعنې دا ګیپ ستا ته حتما 2 چنده ټي پي بیا درکوي درته. ته کولی شې چې هر څومره دې ایسل راغی هومره دې ټي پي کې صحیح شو. که ستا ګیپس 100 پیپس راځي ستا ټي پي هم 100 پیپس درکوي درته. ښه ایسل ښیم دا د مارکیټ درته دا د مارکیټ دغه ده. ګوره که ته مینول انټري کوې مینول کې تا ته بیا ته چانس ګورې که ته مینول انټري نه کوې او لیمټ ته پاتې کېږي بیا خو زون ده که نه نو ته چې که زون ټریډ کوې نو ته به ایسل چې ستا څومره راغی تا له د ایسل مطابق ټي پي هم درکوي درته چې هر زونو. ښه اوس دا کم ده که نه بل ته ګوره مثال دا تا ته حتما 40 پیپس ټي پي درکوي درته 1-2 حتما تا درکوي 1-2 هم درکوي 1-1 هم درکوي درته. اوس که داسې اوسېږي مثال لږ ګیپ غټ اوسېږي ګورئ ډزنټ میټر چې هر څومره وي ستا سره به ستا انټري پوینټ همغه اوسېږي چې هر څومره ایسل راغی اټس اوکے نو پرابلم. ها مثال دا ساحه شوله او دا هم کله کله ویک جوړي او کله کله بیخي ویک نه جوړېږي. که زه اوس دلته انټري وکړم ما سره دا زون ده او ما سره دا زون ده ټیک شو. نو زه راځم دا منځ کې موږ سره فیر ویلیو ګیپ شو منځ کې دا زموږ اف وی جي شوله. اوس ګوره زه دا که چېرته ټریډ کوم نو زه ځم شارټ پوزیشن پې اخلم. ولې شارټ پوزیشن اخلم بیرش ده ګوره انډرسټینډ چې بیرش راغی دا تا ته شارټ پوزیشن درکولی شي. کوم ځای نه ټریډ کوم زه چې لیمټ کوم زه به د ټاپ نه کوم. ښه دلته باټم راځي که نه زه باټم نه کوم میډل نه کوم. ګوره خو عموما میډل هم پکې راځي. اوس که هر ځای کې ټریډ بندېږي سو کې ځکه زما ټریډ ما ته پاس کېږي که میډل ته راځي هم اکټیو کېږي او که دا ټاپ ته راځي دا هم که فل هم ځان سره امبیډ کوي نو هم پکې زما اکټیو کېږي ټریډ پکې که میډل کې کېږي هم اکټیو کېږي او که ټاپ کې کېږي هم اکټیو کېږي زما ټریډ. خو که زه په میډل کې کېدم دلته داسې کېدم نو شاید له کوم ځای نه اکټیو شي له دې ټاپ نه اکټیو شي نو مانا ټریډ مس شو. یا که زه په لاس کې کېدم دلته نو شاید د میډل یا ټاپ نه 2 چانس ما لاسه ورکړل نو په دې خاطر موږ څه کوو په دې خاطر موږ کوشش کوو چې دا په دې سر کې ورته مطلب څه کوو لیمټ پوزیشن کې دا حالت ها هم دې ټاپ کې ورته کې دا حالت. اوس تاسو کې تقریبا 15 یا واحد راغی کنه 15 یا واحد ته ګوره خیال مده ورته چې 15 یا واحد د سمارټ ټي پی سم ماته راکې 15 یا د هغه د چند ټي پی ماته حتما راکول شي چې کله زما د اس ال مطابق ټي پی وشوله تب څنګه وکي تب اس ال راوړي انټری پوینټ تب کې نیم بکلوز کې نیم بسنه کې نیم ټریډ بکلوز کې او نیم بپرې چې
دو چند ته ورسیږي هغه به وروسته موږ مطلب خبرې کوو فی الحال کنسپټ درکو مرته په دې شکل باندې نو فرق نه کوي چې دا زون څومره اوسیږي خو کته لیمټ دی ته باید ستا اسل باید د دې زون نه بره اوسیږي دا ستا د دې ټریډ فلسفه شوله کته چې سو کیا بالکل دا مثال نه غټ موږ سره دومره ګیپ برابرېږي موږ کوشش کوو په M15 کې H1 کې دا ټریډ کوو H4 کې نه کوو دا شی ځکه موږ عموما په H4 باندې دا شی نه ټریډ کوو ښه H4 ډېر غټه ساحه اوسیږي نو موږ چې کله ګیپ موږ عموما ټاپ ډاون چې کله وایو ټاپ ډاون کې موږ سره H1 چې دا موږ ته فیر ویلیو ګیپ دا شی دا ښایي موږ فیر ویلیو ګیپ عموما په H1 کې مارک کوو ځان ته دا به بهترین اوسیږي موږ سره نو موږ په H1 کې ځان د فیر ویلیو ګیپ مارک کو همغه موږ ځان ته انټری پوینټ کیدو به ښه رزلټ ورکړي هغه دا شی موږ ته H1 ښایي M15 کې موږ کولای شو ځان لازم مارک ٹھیک ده M15 کې کچھ نه راځي په H1 کې لږ کافي اندازه غټ زون راځي نو کولای شو په هر یو کې موږ ټریډ کوو دا شی صحیح شو دا خپل اهمیت لاسه نه ورکوي ورته خدا ته نه وجدا به 100% دا شور مطلب دا وسنه کې دا کار حتمن بری وسکې تا نه شاید به تبرک کی لکه سپورټ او ریزिस्टेंस غوندې به د لمنځه یو سی او پرایس څنګه شي پرایس بر لاړ شي بیرته بیا ٹھیک شو نو دلته شی فنکشن کوي دلته دا د ریزिस्टेंस رول ادا کوي اوس کا پرایس دلته راشي ګورئ ها دا پرایس د څه کیږي اوس ګورخه دا پرایس سره ورځيږي پرایس دلته راغی ګورم پرایس په دې ساحه کې دا پرایس په دې ساحه کې دا ګوره پرایس را ورځي ها ستاسو شاید ډیر وخت وروسته ټچ کړه خو سا انټری پوینټ کم زیاده دا زیاده تبا چې انټری کې سا انټری باید یوازې په دې زون کې وشي ښه دا زه مثال درته لږ برابر کم داسې کما ٹھیک شو اوس چې پرایس به ته دې ساحه ته راځي ګوره ته منتظر پاتې کېږي ها به ته پرایس څنګه کېږي اوس پرایس به ته ځان خزایي او هغه ساحه ته ځي دا سیزان به ته هغه ساحه ته راځي ها ګوره چې دلته کله راځي مثال دا شو نو دلته ډېر چانس اوسېږي چې څنګه کې داسې مثال د موږ سره داسې ټچ کی په یو ویک سره ټچ کی ډایرکټ راځي په ویک سره ټچ کوي او بیا نور لاندې ورځيږي ها دا اوس کوم څنګه اکټیو شوی دا د کانسیکوینټ کانکروچ ساحه نه اکټیو شوی دا میډل نه یا سنټر پوینټ نه اکټیو شوی دا کوم پوینټ نه د سنټر پوینټ نه دا اکټیو شوی دا ها دا چې اکټیو شو هغه نه بعد مستقیم مثال موږ سره کنفلوئنس جوړی کی او ټریډ راکول کیږي موږ سره انداز سنجي په ویب سره چې دی ویجی نه پروا نه کوي سو کې ټچ مازه کرتا ویل کنه چلتا ایک دو کدا د سیم راشي مثال دا سا شولا او اکټیو شو ما ټریډ اکټیو شو کنه ټچ کې ما د تاسو ویل کنه چې دا پکټ ټچ کوي او به درا ورځيږي او کته او کته چې ته امدسي مارکیټ ټریډ کې نو کوم څنګه ټچ شو واسه سو کې ته بندل ته انټری اخلي خو اصل بده بیا هم څنګه وي براوسی صحیح شو اصل بده بیا هم براوسی ګاټ اټ نارمل کې مسل کچې د سی ویک موږ سره غټ اوسېږي موږ پالیسی پیدا شي اوسېږي چې موږ د دې لاندې انټری کوو صحیح شو او اصل کوملته وي اصل د ویک نه برکدو چې کله موږ پرایس اکشن ټریډ کوو یس Señor, trata de fugir a la cara de la señora. You could shoot at a big lot of the Fuji, half of the make it at a double of the city. Color if you want to snow, double. اوس په غږیو کنه غږیو کنه ته څنګه صبر کاوه کنه هغه ته افیشنسي وای ښا دا موږ په ان افیشنسي کې لګیو موږ ٹھیک ده موږ په ان افیشنسي کې لګیو ښا دا ټول ان افیشنسي دا وسه د حالتونو شول ګورم مارکیټ دا زون شوز موږ انټری لپاره کتل دا ته اوس کنفرمیشن ته پاتې کیږي او منو انټری کې نو کینډل چې کلوز شو انټری وکا صحیح ده خو ستا انټری بدلته وي بیا به هم اصل دومره اوسېږي کلوز سره انټری کې مطلب چې کله به ته منو کې مطلب ته د کینډل کلوزینګ سره انټری وکي ځکه موږ د کلوزینګ شرط کنه
اوس کته دلته وکي ته ډایرکټ مثال دا پرایس دلته دا صحیح ده پرایس دلته دا او ته انټری ته راغلی انټری دی وکړه پرایس به کلوزیږي نه ها صحیح شو انا ختم کر دې اصل دا دلته به دا ساين سکیورټي سره او کنه نه چې ام دی په منځ کې کلوز شو ته انټری کولای شي اوس ما به کدا دلته کلوز شي ها ستا انټری پوینټ اندازې ده باید دا په دې زون کې کلوز شي زون نه به بهر باید کلوز نشي که بهر کلوز شو مطلب چې شو بریک اپ سټرکچر منځ راځي بیا دا زون ختميږي دا زون موږ سره قابل د اعتبار نه د بیا لپاره ښه دا بریک شو دا زون ماج لکه څنګه چې سپورټ او ریزिस्टेंस ماتيږي دا ماتيږي ته باید منتظر پاتې شې چې دا کینډل کومه ته کلوز شي کینډل باید په دې زون کې کلوز شي یا د زون لاندې کلوز شي که په زون کې کلوز شو هم موږ سره قابل ده قبول ده ته به هم دلته انټری وکړي ستا اصل ډېر کوچنی راځي بیا چې په هر ځای کې دا کلوز شو خو د زون مطابق دا انټری ستا کوم ځای راځي دې ځای راځي ها اصل څومره شو اصل ډېر شارټ اصل راځي دلته بیا ها او ټي پی دی هماغې دو چند راځي نه بیا خو بریک کنه بیا خو زونو خوړه کنه بیا به ته دوهم کینډل ته ګوري بیا صحیح ده بیا به دوهم کینډل ته ګوري که چېرته بېرته کینډل لاندې کلوز شو نو بیا ته بیا انټري کولی شي مثال دا داسې کلوز شو صحیح ده ته به دستي بل کینډل ته وګورې دا بیا لیکویډیټي راځي ښه دلته بل کینډل مستقیم زون ته بیا داخل شي چې کله بل کینډل داسې زون ته داخل شي ته به څه وکړې ته به بیا انټري بېرته وکړي یس بل بس بیا خدا بیا بهتر ټیسټ لپاره د سپورټ کار کوي بیا ته بیا صحیح شو هغه ته بریکر بیا بریکر راځي هغه ته بیا بریکر او بیم لرو بریکر اف یو جی لرو بیا هغه ماتيږي اف یو جی ختميږي بیا به ته مطلب بریکر اف یو جی بدليږي بیا فنکشن شي کار کوي به ته فنکشن د سپورټ کار کوي ته بیا اوس ریزिस्टेंस کار کوي ته بیا د سپورټ کار کوي انډرستانډ نو دا موږ سره د ان افیشنسي خبره ګوره دا موږ سره ویلیډ انټری پوینټ موږ سره جوړای مفهوم باندې پوه شولای راځو په چارت کې ګورو ښا اوس بل موږ سره چې دا کچې ته موږ سره داسې جوړ کې ګورای په بولش سیناریو کې ګورو بولش سیناریو کې موږ ګورو come on man what the hell is this okay راځو بولش سیناریو کې ګورو داسې او داسې او دا هم داسې خو ګورئ څنګه تاسو ګورئ ټیک شو بل سيناريو ده ها اوس تاسو ګدري کینډل دی کنه او په درې کینډلو کې مونږ ګورو چې مونږ سره سپیس لرو کنه لرو ها او ها do we have space نشته کنه ولی وکړه ډکړه ده سپیس کنه نو چې کله داسې منځ راشي this is called efficiency okay this is called efficiency دا efficiency ده موږ سره دا بالانس ده موږ سره مارکیټ کې ام بالانس نشته دا مارکیټ خپل فنکشن اجرا کړی دی څو کې نو مارکیټ خپل مخ روان ده یعنی دلته به ته مارکیټ نه راګرځول کېږي زون ته ته کله رام شي دا زون موږ سره قابل د قبول نه ده د انټري لپاره یعنی دلته موږ انټري نشو کولای دلته بیا this is called inefficient this is called efficiency okay دا څه وایي دا efficiency وایي it's called efficiency دا efficiency دا دلته مونږ خدای مو بخا مونږ ټریډ نشو کولای دلته صحیح ده دا زمونږ د انټري لپاره دا both cases کې خواب هم bullish cases کې او هم bearish cases کې
ډایرش وي هم دا ډول دا موږ سره بیا قابل د قبول نه ده. ښه اوس موږ سره په یو چارټ کې ډېر زیاتې فیوجیانې جوړېږي نو کوم یو موږ سره قابل د قبول وي. Now this is another question, okay, critical question. موږ سره تر ټولو مهمه خبر ده چې په یو چارټ کې موږ سره په سلهاو فیوجیانې جوړېږي نو موږ به کوم یو ځان سره valid fair value gap اخلو. Now this is the most important question that should be answered right now in this class, okay, and I'm gonna answer that question for you. اوس ګورئ دا وګورئ دلته هم تاسو وګورئ دا وګورئ دا وګورئ do we have space تل دا او دلته شته کنه سپیس کنه دا وګورئ دلته سپیس نشته کنه دلته من ګیپ لرو هلته ګیپ نشته چې هلته ګیپ نشته نو دغه هم څه ده دغه also efficiency ده ښه دا څه ده efficiency ده موږ نشو کولی چې دلته هم ځان ته انټري پلان کړو got it هم موږ نشو کولی چې انټري ځان ته پلان کړو صحیح شو. ښه اوس ګورئ تاسو اوس موږ سره مارکیټ کې ډېرې زیاتې فیوجیانې دي کنه دا به څنګه کوو. دا موږ سره مهمه پوښتنه دا ده چې مارکیټ کې موږ سره ډېر زیاتې FVGs دي. ابراهیم او امان الله تاسو خبره پوهېږئ په درس پوهېږئ ویری ګوډ مقصد چې پوهېږئ لږ متوجه اوسېږئ ځکه دا ستاسو اوس اساس درسونه دي همدې نه بعد ستاسو ټول هغه مسایل ته جوړېږي او رانیږي هم دي جناب. دې مثال اخلو بیا دا مثال هو هغه ته هم ټیک ده دا مثال بیا هو نور موضوعات ته هم خطا سو وګورئ دلته موږ سره تقریبا یو FVG بل FVG جوړیږي که نه فکر مو دا ورته که زه واخلم زه په دې هاريزونټل باندې واخلم په دې به واخلم زه ټیک ده ګوره یو FVG خدا ده ما سره صحیح ګیپ شته که نه یو FVG ما سره دا ده بل FVG ګوره دلته هم موجود ده وعلیکم السلام ګورئ دلته بله هم شته دا واخلم او دا هم واخلم صحیح ده بل FVG هم ما سره موجود ده ګوره او د دې دوړ ترمنځ هم موجود ده ګوره دلته دا منځ کې به ډېر نه اخلم دا به واخلم یو به دا هم واخلم دا هم چې ما سره FVG دا هم ما سره شو ٹھیک شو دا منځ کې هم فیر ویلیو ګیپ شو معلومیږي ته مثال دا به دې چې نه واخلم دلته بله هم شته خو فرض کړه دا بیخي هغه نه لري همدا لاندې هغه نشته همدا لاندې هم شو د فیر ویجي ورته ګوره څومره یو دوه درې څلور FVG دي که نه زه اوس کوم یو ما سره ویلډ ده کوم یو مطلب زه سټیټ لپاره انتخاب کوم دا انتخاب کوم دا انتخاب کوم دا انتخاب کوم که دس انتخاب کوم نو هر هغه FVG چې د فیبوناچي ریټریسمنټ ټول 61% د نږدې ولا
هغه بسې موږ سره هغه موږ سره ویلیډ اوسېږي. ټیک شو. 61% کم یو ده دا یو ده که نه. نو همدغه فیر ویلیو ګیپ څنګه ده موږ سره دا موږ سره قابل د قبول ده دغه یو this one ده فهمناش برضه يكون زي كده down down نه که نه اما غلط زور زور چې څنګه رسمه وکړه هماغه شی ده صحیح ده چې هر یو 61% ته نږدې و هماغه څنګه ده هماغه موږ سره قابل ده قبول ده. ٹھیک شو. نورې بلا پسې ختم په درد نه خوري بره هم موږ سره اهمیت نه لري چې کم یو امدې ته نږدې ولا هماغه څنګه ده هماغه موږ سره فیر ویلیو ګیپ ته کټ ډاون نه نږدې و که ټاپ نه نږدې و هر یو نږدې ولا صحیح شو. اوس دا خو موږ د سره سم که نه اوس په هغه کې څنګه مثال دلته بیخي فیر ویلیو ګیپ نه اوسېږي دلته یو دلته وي یو ټاپ کې دا مثال دا ده او لاندې دا ده چارټ ده که نه چارټ کې یو دلته ما سره یو دلته ما سره ده زه باید کوم ډرا کړم چې کوم د 50% نه ښکته اوسېږي ښه ولې ډسکاونټ زون ده فرین شاباس ډسکاونټ زون ده که نه پرون موږ خبرې وکړې که نه ځکه چې دا ډسکاونټ زون ده چې کومه فیر ویلیو ګیپ چې په ډسکاونټ زون کې وي مطلب څه چې تر دې ساحې پورې مارکیټ خپله لیکویډیټي اخلي نور دلته بیا ته کوشش کوي چې بای سایډ لیکویډیټي واخلي بیا د چې اسانه کېږي برازي چې برازي نو بیا نو همدغه زون موږ سره څنګه ده همدغه زون موږ سره قابل د قبول ده. انډرسټینډ ګاټ اټ. دا شو موږ سره د فیر ویلیو ګیپ کانسپټ او په ډېر فیر ویلیو ګیپ کې کوم یو موږ سره مهمه ده هغه چې تاسو به ګوره فیبوناچي روټیسمنټ ټول ډرا کوئ ورته ګوره دلته ګوره موږ څو شیانې یو ځای کړه دلته موږ 2 فاکټور یو ځای کړه که ته په فیبوناچي پوه نه شې اوسه دلته نه شي کولی چې کوم یو ماته مهم اف وي جي ده نو ته چې مارکیټ کاروې مارکیټ کې ته باید څومره فاکټورونه استعمال کړي ښه په یو فاکټور نه کېږي دا څومره شیان چې موږ وایو دا موږ ته انټري پیدا کوي څومره چې ډېر فاکټورونه په یو پوینټ کې سره یو ځای کېږي هومره موږ ته ښه چانس د انټري پیدا کېږي. انډرسټینډ. اوس دا کولی شي په دا انورس د وایس ورسا د بیرش مارکیټ هم دی بیا به انشاءالله سبا ته په